د هرات ولایت د بشري حقونو ریاست په انګړ کې نن د نومبر شلمې د ماشومانو حقونو کنوانسیون له دېرشمې کلیزې څخه د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې لمانځنه وشوه. په یاد لمانځغونډه کې د هرات ولایت مالي او اداري مرستیال غلام حبیب هاشمي د بشري حقونو په ریاست کې د ماشومانو استازي ګڼ شمېر ماشومان او د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه او ټولو د ماشومانو څخه پر سمې روزنې او د هر اړخیز ملاتړ ټینګار وکړ. د هرات د والي مرستیال غلام حبیب هاشمي د ماشومانو حقونو څخه ملاتړ د سیمه ییزې ادارې او حکومت د کارونو لومړیتوبونو څخه یاد کړ او د ماشومانو لپاره د یو شمېر ځانګړو پروګرامونو خبر ورکړ. نور حال په راپور کې. نن ورځ د نومبر 10 نیټه ده چې د ماشومانو د حقونو څخه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د ماشومانو حقونو کنوانسیون له 13 کلیزې څخه نن د هرات ولایت د بشري حقونو ریاست په انګړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې لمانځنه وشوه. په دې غونډه کې د ګڼ شمېر ماشومانو ترڅنګ یو شمېر چارواکو او د ګڼو اداراتو مسؤلینو هم ګډون درلود او ټولو د ماشومانو پر سمې روزنې او د روان ترنګلي او کړکېچن او متاثر وضعیت څخه د وتلو په لارو چارو ټینګار وکړ. د هرات بشر حقونو کمیسیون کې د ماشومانو استازي ملک رسولي هیواد کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه د ماشومانو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې مناسبه فضا او ځای شتون نه لري. و ما هم به نوبه خود دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح افغانستان هم این نگرانی را داره که امروز اطفال به دلایل مختلف کمتر حمایت میشن. ما قوانین خوبی در رابطه به حمایت از حقوق اطفال داریم. متاسفانه در قسمت تطبیق از او و در قسمت ایجاد فضای مناسب برای حمایت اطفال، به خصوص اطفالی که امروز سرگردان هستند، اطفالی که امروز از فامیلای معتاد هستند، بیجا شده‌های داخلی هستند و ما میبینیم که در روی شهر و بازار اینا تکدیگری مصروف هستند یا در قسمت دست فروشی و بعضی مسائل دیگه. متاسفانه که این مشکلات همواره فراگیر اطفال ما هستند. په همدې حال کې د هرات د والي مرستیال غلام داود هاشمي د ماشومانو د حقونو څخه ملاتړ د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه یاده کړه. وایي د ماشومانو څخه د ملاتړ او سمې روزنې لپاره د یو شمېر نورو بنسټونو سره یو لړ روغتیایي او نور پروګرامونه په لاس کې لري. بحث حقوق طفل یکی از اولویت‌های کاری نظام ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره محلی هرات است و به ارتباط ریاست محترم کار امور اجتماعی پروگرام خاص داشته و حمایت‌های همه جانبه مقام ولایت با خود داشته و در این پروگرام‌ها ما توانستیم که برای یک تعداد زیاد از اطفال سرپناه، جای بوده باش و تأمینات غذایی و همچنان امکانات صحی، فن و حرفه برایشان فراهم بشه. په ورته مهال کې د هرات ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالقیوم افغان وایي له دې ادارې سره د متضررو ماشومانو 23 کتګورۍ سبسیبی چې ستونزو ته یې پر رسیدنې ټینګار وکړ. ما گفتم 23 کاتگوری از اطفال آسیب پذیر هست که باید به اونا رسیدگی بشه. مثلا کار شاقی اطفال موردیه که ما باید به او رسیدگی کنیم و میکنیم. عملا موارد خشونت علیه اطفال هست. هر قضیه که به ما مواصلت کرده او پیگیری شده، ولی اولیای طفل هم که طفل مورد خشونت قرار دادن، مورد بازپرس قرار گرفتن و به همین ترتیب ازدواج‌های زیر سن اگر بوده، مواردی مثل پیوستن کودکان و نوجوانان به صفوف یکی از طرفین منازعه. له بلې خوا د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالین بیا په هیواد کې د ماشومانو ترنګلی او ناوړی وضعیت د اندېښنې وړ یادوي او زیاتوي که د ماشومانو لپاره دا نامناسب حالت ته پوره پاملرنه ونیسي نو د ماشومانو په راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. در قسمت آینده اطفال به این وضعیتی که فعلا کشور ما و شما قرار داره واقعا خطرناک و بحران خیز است. به خاطر از اینکه اطفال میتونه که به عنوان کسانی که در آینده ها اگر به اونها توجه نشه در دامن 4 نفر آدم بزهکار قرار بگیره و انسان‌های سوء استفادهگر از اونها سوء استفاده بکنن که این سوء استفاده ها میتونه که آینده اطفال کلا به خطر مواجه کنه. د ماشومانو د حقونو او سمې روزنې د ملاتړ په پار دا غونډه په داسې حال کې په لاره چول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي خبرونه خپاره سوه.